د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیبیانې د ټولې د مالدارو خلکونو نه وي، د مالدارو کورونو وي، ډېر په ناز باندې لوی شوي وي، د غټو غټو خاندانونو جینکۍ وي. خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په کور کې بیا خو څه نه و، د نبی علیه السلام په کور کې څه نه و. هلته خو نبی علیه الصلاۃ والسلام صرف په آخرت باندې نظر و. نبی علیه السلام به فرمایي زمونږ د دنیا د یو بل سره سویمه ده، زمونږ د دنیا د یو بل سره سویمه ده، زمونږ د دنیا د یو بل سره هیڅ نشته دی، زمونږ نظر صرف په آخرت باندې دی. کعب بن عجرة رضی الله عنه فرمایي یو ځل مې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مخ مبارک ته داسې وکتل که نه نو ډېر د لوږې اثر پرې و، دا رنګ یې زیړ شوی و داسې. زه پوه شوم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ډېر سخت وږی دی. وی کور ته خپل ته لاړم نو زما په کور کې هم څه شی د خوراک نه و، کور کې هېڅ نه و، خپل هم د خوراک څه نه و. وی داسې سارا طرف ته ووتم ما چې څه چل وکړم، د نبی علیه السلام دا لوږه خو زما نه برداشت کېږي. سارا طرف ته ووتم او په دې غم کې روان یم چې څه چل وکړم. وی یو یهودي و باغ یې اوبه کاو، بوکې راخیجولې او باغ یې اوبه کاو. ما ورته وی چې دا باغ درله زه اوبه کړم نو ماله به څه مزدوري راکړې؟ وی چې او. ما چې څه مزدوري به راکړئ؟ وی چې په یوه بوکه باندې به درته یوه کجوره میلاویږي، یوه بوکه دې راوخیجوله د اوبو تا ته به یوه کجوره میلاویږي. ما ورته چې ټیک د منظور ده راته. وی شروع شوم هغه یهودي له مې هغه باغ اوبه کو چې څه بوکې مې راوخیجولې د هغې په مقدار راته کجورې میلاو شي. کجورې مې راواغستې په منډه منډه باندې مې نبي علیه الصلاۃ والسلام له ځان راورسوم. وی نبی علیه السلام ته مې کجورې کېښودې، وی نبي علیه السلام ډېر په مینه مینه باندې هغه کجورې وخوړې، وږې و ډېر په مینه یې وخوړلې. بیا راته وایي چې کعبه دا کجورې د کوم طرفه وي، دا دې د کوم ځای نه راوړي؟ ما ورته کیسه وکړې د الله پاکه پیغمبره ستا د مخ مبارک ته مې وکتل که نه په دې د لوږې اثر و، ما نه برداشت ونه شو. سارا ته ووتم ځکه په کور کې راکرم څه نه و، یو یهودي باغ اوبه کو نو د هغې سره لګیا شوم، ما ورسره لږه مزدوري وکړو نو دا کجورې مې پرې واغستې، دا مې تاله راوړې. وی نبی علیه الصلاۃ والسلام راته ډېرې دعاګانې وکړلې، ډېرې دعاګانې راته وکړې چې الله دې په مال کې برکت واچوه. کعب بن عجرة ډېرې دعاګانې راته یې وکړې. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په کور کې خو بیا داسې حالت و چې په میاشتو میاشتو پکې اور نه بلېدو او بیبیانې ټولې د غټو خاندانونو وي. نو چې کله داسې په مدینه منوره کې فتوحات شروع شو که نه، فتح رالی او په مال غنیمت کې څه مال راغی، نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیبیانې رالی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه مطالبه وکړه چې د الله پاک پیغمبره موږ له اوس په نان نفقه کې لږ زیادت وکړه، اوس پر خو تا سره څه نه موږ در سره ګزاره کوله، خو اوس خو فتوحات وشو، ټول صحابه کرام مالدار شو، ټول ښه شوي دي، نو موږ لم لږ دې نفقه کې په دې جوړه جامه کې لږ زیادت وکړه که نه، دې کې راله لږ زیاتوالی وکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې خبره باندې خفه شو او قسم یې وکړ چې زه به یو میاشت تاسو خواله نه راځم. په دې ورځ کې اتفاقي نبی علیه السلام د اس نه غورځېدلی او پنډه یې لږه زخمي شوې وه، داسې بالخانه وه. نبی علیه الصلاۃ والسلام هغې ته وختو. منافقینو بار دا خبره مشوره کړه، وی نبی علیه السلام خپلو بیبیانو له طلاق ورکړو، دا خبره مشوره کړه. دا خبره عمر رضی الله تعالی فرمایي وی زما یو ګاونډي و، وی زه به داسې پاپته کې یو ورځ تلمه کوبا ته به تلمه، هلته به ما ځان له مونځ کو بیا به واپس راتلم، نو یو ورځ به هغه ته یو ورځ به زه تلمه. ما هغه ته ویلو چې په کومه ورځ باندې زه د مدینې منورې نه بار یم نو ستا دا ډیوټي ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کوم حدیث بیانوي چې زه راشم ما ته به بیا بیانوي، او که ته بار ته وتې وي نو زه به در هغې پورې یم چې تر څو پورې ته نه یې راغلی چې د نبي علیه السلام ژوند بیا زه تا ته بیان کړم. دا د صحابه کرامو مینه وه. وی چې کله به زه تلم ما به دې ګاونډي ته وي چې ته به نه ځې چې زه واپس راشم چې د نبي علیه السلام کم ژوند دی کم حدیث بیان کړی هغه به ما ته بیانوي، او که ته نه وي نو زه به د مدینې نه بار ته بیا نه وځم چې بیا درته د نبي علیه السلام ژوند او حدیث مبارکه زه بیانوم. د ګاونډي سره مې دا خبره کړې وه. وی زه تللی وم چې واپس رالم، وی هغه ملګري مې راته دروازه وټکوله خو ډېره په تلوار او په تیزۍ وارخطا یې راته دروازه وټکوله. ما ورته چې بار ته ووتم، ما ورته وی چې څه چل دی ولې؟ وی چې نبی علیه السلام خپلو ټولو بیبیانو له طلاق ورکړی دی، طلاق یې ورکړی دی. چې دا خبره مې واورېده که نه، وی د خولې نه مې دا الفاظ وته چې لاړې حفصې هلاکه شوې. حفصه خو پکې د هغه لور وه که نه د نبي علیه السلام بیبي وه. ما ورته وی چې لاړې حفصه هلاکه شوې، ما ښه په وکړې وي خو ته نه پوهېدلې، ځکه د دې نه څه ورځې مخکې
امام په کور کې څه خبره وکړه ښځې مې مال جواب راکړو. عمر رضی الله فرمایي ما کور څه خبره وکړه مال مې ښځې جواب راکړو. مسله دا وه موږ د مکې خلک چې موږ په ښځو باندې زورور وو او د مدینې خلک په ښځو باندې لږ کمزورې وو. نو د مدینې منورې ښځې چې وي نو دوی به د خاوندانو له جوابونه ورکول. زموږ ښځې خو موږ ته جواب نه شو راکولی، خو چې موږ مدینې ته رالو نو زموږ ښځو هم د هغوی نه چل زده کړو. ځکه دا زنانه خو د یو بل کې راځي خبرې کوي که نه، نو ما مې خاوند ته داسې وي او ما مې خاوند ته داسې وي. نو زموږ ښځو هم د مدینې منورو د ښځو نه چل زده کړو، بیا هغه هم په موږ باندې جري شي، موږ ته به یې جوابونه راکول. نو یو ورځ ما کور څه خبره وکړه د ښځې مې جواب راکړو، چې وران غونته جواب یې راکړو. ما ورته وی چې تا ما ته جواب راکړو، ستا دومره جرأت، تا ماله جواب راکړو چې دا تا ماله څنګه راکړو، ته نه پر خو تا ماله جواب نه دی راکړی. ما ته وی چې عمره ته دومره غټ سړی نه یې څومره چې غټ نبي علیه الصلاة والسلام دی. عمره ښځه به راته وایي چې ته دومره غټ نه یې څومره لوی شان چې د نبي علیه الصلاة والسلام دی، هغه ته بیبیانې جواب ورکوي. نو زه به تا ته نه در کومه، هغه ته بیبیانې جواب. ما ورته وایي څه شي؟ نبی علیه الصلاة والسلام ته د هغه بیبیانې جوابونه ورکوي، زما لور حفصه زما محبوب ته جوابونه ورکوي. دا خبره چې ما اورېده راپاڅېدم، ډایرکټ د کور ووتم ډایرکټ رالم په خپلې لور حفصه پسې. ما ورته وایي چې حفصه ته رښتیا نبي علیه الصلاة والسلام ته جوابونه ورکوي؟ هغې راته وایي چې دا بابا د الله تبارک وتعالی په موږ باندې ډېر لوی فضل دی چې موږ د نبي علیه السلام بیبیان یو. موږ باندې د الله ډېر لوی فضل دی چې موږ د نبی علیه السلام بیبیان یو، په دې باندې موږ فخر کوو، موږ پرې ډېرې خوشحاله یو. او بابا کور خو دی ښځه خاوند یو، نو خامخا خبرې پکې راشي، نو جواب ورله کله کله ورکړو، کور دی ژوند دی. نو ما چې دا خبره واورېده ما ورته وایي چې حفصه ګورې عایشې ته به نه ګورې خپلې بلې ملګرې ته، عایشې ته به هسې نه چې عایشه نبي علیه السلام له جوابونه ورکوي او ته ولې هم جوابونه ورکوي. ګورې هغه ستا نه په عمر کې هم وړه ده او په شکل صورت کې در نه ښکلې ده او د نبي علیه الصلاة والسلام ورسره مینه هم ډېره ده. هسې نه چې ته هغې ته ګورې د هغې په شان چلونه شروع کړې، د هغې په شان چلونه به نه کوې. هغه نبي علیه السلام ته ډېره محبوب ده او ډېره نږدې ده او ستا نه ښایسته هم ده او ستا نه وړه هم ده، هغې ته به نه ګورې. خپلې لور ته مې نصیحت وکړو، بیا لاړم په ام سلمه رضی الله تعالی عنها پسې. ما ورته وایي چې ام سلمه رښتیا تاسو نبي علیه الصلاة والسلام ته جوابونه ورکوئ؟ هغې راته وایي چې یاره عمره په هر کار کې دې کار یې، نو په هر کار کې دې بس زمونږ په کور کې دې هم دخل اندازي شروع کړه. خاوند مو دی، نو زمونږ خاوند دی، مونږ ښځې یو، ژوند دی، کله پکې هر څنګه خبرې پکې راځي. اوس ته زمونږ په کور کې ولې خبرې کوې؟ په هر کار کې ستا کار یي. ام سلمه راله زړه مات کړو، هغې راله زړه مات کړو. د هغې ځای نه را روان شومه نو وی چې بیا مې دا خبره واورېده چې نبي علیه السلام بیبیانو ته طلاق ورکړی دی. نو ما وی چې ښه مې دا حفصه پوه کړې وه خو دا نه پوهېدله. خپله لور مې یاده کړه چې حفصه مې پوه کړې وه خو دا نه پوهېده، لاړه هلاکه شوه زما لور حفصه. ځکه چې په دنیا کې د نبي علیه السلام بیبیانې دي، خو په جنت کې به هم د نبي علیه السلام بیبیانې که نه. نو چې په دنیا کې رښتیا ختمه شوه، نو ما ورته وایي چې په جنت کې بیا ستاسو رښته څنګه پاتې کېږي؟ لاړې حفصې د جنت نه پاتې شوې. وی لاړم پسې په منډه منډه. ما ورته وایي چې حفصه نبي علیه الصلاة والسلام تا ته طلاق درکړی دی؟ هغه په ژړا شو چې ما ته پته نشته، ما ته پته زه نه یم خبر. ما ورته وایي چې حفصه پوه کړې مې خو ته نه پوهېدلې، ته ما پوه کړې خو ته نه پوهېدلې. ګوره پلار دې ته وایي، ښه پلار هغه پلار دی چې لور ته دا ووایي چې لورې د خاوند به دې عزت کوي. لورې زما د کور نه چې ووتې اوس کور دې دغه د خاوند کور دی، هلته مړه او ژوندی به په دغې ځای کې. او لورې هلته زما بېعزتي مه کوه، ځکه چې ته خاوند له جوابونه ورکوې نو خلک به وایي چې د پلانکي لور چې ده نو ډېره بېادبه ده، زما لور زما نوم به هلته به بېادبه یادېږي. لور ته واز وکړه، نصیحت وکړه، د خاوند ادب کوه، د خاوند احترام کوه، د خاوند عزت کوه. هسې نه چې خلک بار دا خبرې کوي چې د پلانکي لور جبوره ده، زما نوم چېرته بار په دې الفاظو یاد نشي. پلار له دا پکار دي چې لور ته څه وکړي؟ نصیحت وکړي. بعضې پلار صحیح چې لور یې ورته خبره وکړي، دی ورته وایي راځه ستا د پلار کره ډوډۍ ډېره ده، وایي راځه ستا د پلار کره ډوډۍ ډېره ده. نو ستا د پلار کره ډوډۍ ډېره ده چې رای ولي ځان کره یې مروره کښېنئ، نو د هغې کور یې وران کړو، قرآن یې نه کړو، دی کور یې وران کړو. خو دا دې ورته ویلی وی په دې په ځای باندې چې لورې دا د خاوند دی، د ده سره وچه خوره او زما د کور هغه لمده تاله غوره ده، دا وچه تاله غوره ده. نو د هغې کور به بد شوی و که نه. نو دی ورته وایي ستا د پلار کره ډوډۍ ډېره ده، زه په تا باندې بوج نه یم، وایي راځه زمونږ کره. په لور باندې څه وران کړي؟ کور وران کړي.
نو پلار له پکار دی چې لور ته څه کوي. نو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی حفصه ما درته ډیر نصیحت کړو خو ته نه پوهې دی. حفصه رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی ما ته پته نشته د نبی علیہ السلام نه تاسو. عمر رضی الله عنه فرمایي چې مسجد نبوي ته رالم ټول صحابه کرام د منبر سره راټول شوي او جاړي چې نبی علیہ السلام ټول بیبیانو ته طلاق ورکړی. نبی علیہ السلام به څومره غمجن او څومره خفه څومره غمجن دی. وی زه ټینګ نشم وی ورلم هغه کوټنۍ ته خېجم د نبی علیہ السلام بالاخاني ته خېجم چې نبی علیہ السلام سره ملاقات وکم. وی د هغې په سر باندې رباح رضی الله تعالی عنه ناست هغه تور صحابي دا د نبی علیہ السلام خادم رباح. ما ورته وی چې رباحه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې عمر راغلی تا سره ملاقات کول غواړي. هغه وی چې ټیک ده. رباح دننه لاړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې عمر د اجازت غواړي. وی نبی علیہ السلام هیڅ ونه ویل. رباح راووته. ما ته چې عمر ما تستانو مواغس نبی علیہ السلام هیڅ ونه وی. وی واپس رالم جمعات ته. وی بیا لاړم. ما ورته وی چې رباحه لاړ شه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې عمر وی تا سره ملاقات کول غواړم. دې بیا لاړو. دی نبی علیہ السلام ته زمانو واغس نبی علیہ السلام بیا څه ونه وی. وی چې عمر ستانه مې ورته واغس نبی علیہ السلام سر ټیټ نیولی او هیڅ راته ونه وی. وی په جمعات کې داسې ګرځېدم خو ټینګ نه شوم. وی په درېیم ځل رالم اواز به چغه مې وي چې رباحه نبی علیہ الصلوۃ والسلام له ماله اجازت غواړه. او کو د نبی علیہ السلام دا مطلب چې د خپل لور حفصه سفارش کوي نو د الله پاک پیغمبر ته وایا چې اجازت وکي قسم په الله توره مې پلاس کړ د حفصه سر د خپو ته راتاوم. د خپل لور سر د نبی علیہ السلام د خپو ته راتاوم کو اجازت کوي زه حفصه سفارش لنه مرغله. نبی علیہ السلام چې د عمر د आवाज اورید چې نور عمر خرابېږي نو چې عمر ته وای چې راځه. عمر ته وای چې راځه. عمر رضی الله تعالی عنہ دن نشو. څنګه چې کېناستم ما ورته چې د الله پاک پیغمبر ته بیانو ته طلاق ورکړی دی. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې الله ما خو بیانو ته طلاق نه دی ورکړی. وی دا خبره چې مې واورېده د خولې نه مې بې اختیاره د الله اکبر چغه ووتله د خوشحالۍ نه. ما چې الله اکبر دا خو د منافقینو چال دی. نبی علیہ السلام خو طلاق نه دی ورکړی. طلاق نه دی ورکړی. د صحابه کرام چې د الله پاک پیغمبر ټول صحابه کرام په مسجد نبوي کې جاړي. دا خبر ولا ورکم. نبی علیہ السلام چې خبر ولا ورک صحابه کرام ته فرمایي چې ما طلاق نه دی ورکړی. ویراله صحابه کرام ته فرمایل چې بیغمه شه نبی السلام به بیان نه طلاق کړی. بیا عالم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواته کېناستم. وی چې غیر چا پیره مې وکتل وی داسې یو څو سرمنې چې دي دا غیر چا پیره زوړند دي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم تکیا ته ډډه والی ده کنه هغه د سرمن جوړه ده او د کجوري پاڼې پکې دنده پرتی دي نه ډکه شوې ده. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو انډيري باندې ډډه لګولې ده چې د کجورو د پاڼو نه جوړ دی. نو د هغه انډيري نخې د نبی علیہ السلام په جسم مبارک کې جوړې شوې دي. نبی علیہ السلام په جسم مبارک کې د انډيري هغه نخې دي. نو چې داسې غیر چا پیره مې وکتل او داسې لکه دوايي پرته وه سیټ ته دا سرمنې چې پې خلک وچې هغه دوايي پې مږي د باغت دپاره هغه لکه دوايي غونته پرته وه. چې هغې ته مې وکتل زما د سترګو نه اوښکې روانې شوې. ما چې د الله پاک پیغمبره ته خو الله ته ډېر خوښ نه یې. چې عمر ولې؟ ما چې دا یهود او دا نصاره خو د الله دشمنان نه دي. چې بېشکه ولې نه دي؟ ما ورته وی چې د هغې بادشاهان څنګه ژوند کوي؟ د الله پاک پیغمبر ته د الله نه سوال ولې نه کوي چې زموږ دا ژوند بدل کړي؟ زما محبوب په انډيري باندې پروت دی. د الله نه دعا وکړه چې کنه چې دا غریبي او دا غربت ختم شي. نبی علیہ السلام ته زما دا خبره څنګه واورېده که نه وی د چټای نه ډایرکټ نیغ کېناست داسې فورا کېناست نیغ. وی د مخ دا رنګ داسې بدلېدو ورو دا مخ مبارک سور شو. وی ما ته چې عمر ګوره چې ته په خپل دین کې شک کوې کو په دې دین اسلام کې د شک دی کو. ما ورته چې نه د الله پاک پیغمبر زه چېرته شک کوم خو ستا د جسم مبارک دا نښې رانه نه برداشت کېږي چې په انډېرې پروت دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته وفرمیل چې عمره دغه یهود او دغه عیسایان په دې دنیا کې څه نه څه نیک کارونه خو کوي که نه د هغې بدل ولا الله په دې دنیا کې ورکوي. آخرت کې خو هغوی څه شی شته دی نه. او زمونږ د نیکو اعمالو بدلې الله آخرت ته ایښي دي. عمره ته ولې فکر کوي؟ د آخرت باندې یقین نه لري؟ زمونږ د دنیا سره هېڅ نشته دی. الله بیا مې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اجازت وغوښته چې د الله پاک پیغمبره د خوش طبیعتۍ یو څو خبرې وکړم. چې د نبی علیہ السلام لږ خوشحاله شي خو اجازت یو څو خبرې د خندا وکړم د خوشحالۍ.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته وفرمایل چې عمر وکړه چې د الله پاک پیغمبر عالم خپل لور ته می وي چې کوته د عائشه سره سیالي کوي کنه نو عائشه در نخپلم ده عائشه در په عمر کې کمم ده او د عائشه سره د نبی سلام مینم زیاته ده اسینه چې تاغي ته ګوره او ځان خراب چرته نه کی دا خبره چې نبی سلام مور د دې سلک مسکه شو بیا مې ورته چې الله پاک پیغمبر ام سلمہ ډیر ورټل ما ستا بیبینه ام سلمہ غي ورټل مې ماته چې ولي ما ورته چې د نبی صلی الله علیه وسلم د تاسو جوابونه ورکوي نه غیرته چې عمر پارش کې د کار دی زمون کور کې کار ساتي دا خبره چې نبی صلی الله علیه وسلم اوري مسکه شو وای خندل نبی صلی الله علیه وسلم و خندل مسکه شو چې ما بیبيانو له طلاق نه دی ورکړي دغه بالاخانه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر یوې میاشته پورې و یو میاش بعد آیت د تخیر نازل شو چې د الله پاک پیغمبره خپل بیبيانو ته وایا ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا خپل بیبيان روغواړه وایا ورته کو تاسو زیاتې نفقې غواړئ زیاتې پیسې غواړئ زیاتې خرچي غواړئ راشه چې هغه درکم او طلاق تر لدرکم زي دغه واله یو زي او کنه الله او د الله رسول اخلي نو د الله د رسول سره په دې ژوند کې خوشاله اوسئ نبی رسول الله دغه آیت مبارکه عائشه رضی الله تعالی عنها تلاوت کو نبی رسول الله عائشه ته فرمایل وی عائشه مال به سمدستی جواب نه راکې لومبه به د خپل مور او پلار سره صلاح وکي چې مال او دولت علي او طلاق اخلي او ما سره ژوند کول غواړي عائشه بیبي راته فرمایي نبی رسول الله یې د پیسې کاغه وړه و د عمر نبی سینه چې دا چرته اچانک فیصله وکي عائشه رضی الله عنها فرمایي د الله پاک پیغمبر زب په دې کې د مور او پلار سره صلاح کوم چې زه د الله د پیغمبر سره پاتې شم کو پاتې نشم پیسې دنیا نه اخلم او د الله پیغمبر اخلم په دې کې زما مور او پلار ته ضرورت نشته نبی رسول الله سلام ډیر خوشاله شو او عائشه بیبي ته فرمایل د الله پاک پیغمبره ما خو درته چې د الله پیغمبر غواړم دنیا نه غواړم خو زما د خبره بنور بیبيانو ته نه کوي دا بنه کوي چې دې شی وطن پکې و چې مال طلاق راکې یو خو پکې کم شي کنه یو پکې کم شي کنه نو موږ له بلک ټیم زیات راکې زموږ سره بیا لک زیات ټیم زما د خپل خبره به نور ته نه کوي چې عائشه و چې د الله پیغمبر غواړم نبی رسول الله مسکه شو عائشه الله ز انصافدار را لګلم الله ز نرمي کون کې را لګلم سختی کون کې نیم را لګلم زب ټول بیبيانو ته چې عائشه دا فیصله دا تاسو خپل فیصله وکړي زب ورته وامه او بیا نبی رسول الله یوي بیبي له وی عائشه خدا سي وي تاسو سوایي ټول بیبيانو موږ د الله او د الله رسول اخلو د الله او د الله رسول اخلو دنیا نه اخلو غرض مې سکو ټیم نه وخت شو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق مبارک څه شو د نبی اسلام اخلاق مبارک د خپل کور والو سره د خپل بیبيانو سره په کور کې دنه نو په کور کې بدن د ځان نه زمري نه رغی ښا ځان نه بسنه رغی زمانه نه رغی چې واړه درنم تنګي خزي درنم تنګي ټول کور درنه تنګي چې ته بار ته وزي وي شکر الحمدلله او چې کور ته نه وزي نو بیا راغی نو کوستا ژوند دسی وو چې کور زنانه وي چې ته کور ته راځنه شي چې بیا راغی نو په خپل ژوند باندې افسوس وکړه په خپل ژوند باندې څه وکړه افسوس وکړه چې ته کور ته دنه کېږي او خلک وي چې بیا راغی چې پتا باندې بار خلک خوشاله او کور در باندې خلک تنګو نو ستا په دې ژوند باندې افسوس پکار دی بیا ته د نبی رسول الله په شان ژوند نه تیرې ځکه